د ننګرهار په چراګام ولسوالي دا هغه ولسوالي ده چې په دې ولایت کې د تیر روسي او امریکایي اشغالونو پر مهال د مجاهدینو قوي مرکزونه درلودل. هغه هم توره بوړه او میله وه چې د جګړې تاریخ په نړیواله کچه یادیږي. د اسلامي امارت په واک ته رسېدو سره دلته امن دی او دغه ولسوالي اوس په یو سیاحتي ځای بدله شوې. د پچراګام اوسیدونکي فرهاد الله او عزت الله وایي د امنیت له ښه والي راوروسته دغې ولسوالۍ ته د سیلانیانو تګ ډېر شوی. وایي که دغې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک خامه برخه ورغول شي د سیلانیانو ورتګ به لا ډېر شي. یقینا چې ډېر ښه احساس کوم ویلې چې امن او امان دی او دلته راغلو چکر مو ولګولو. ډېر ښایسته ځای دی او انشاءالله چې امید مې دی چې دې نورو ته هم دغه کوو چې دلته راشي او چکر ولګوي. سیلانیان ډېر راځي. دلته تورې بوړې تاریخي سیمه ده، دلته ډېر خلک راځي چې سیلبین راځي. خو یو مشکل دا دی چې دلته سړک خامه دی. همدغه موږ غټ مشکل لرو چې سړک خامه دی. ډېر خلک زړه نه ښه کوي چې یاره دې زموږ لاړ شو ان تر پورته چې تورې بوړې تاریخي سیمې ته ځي هلته هم سړک خام دی، هغې ته هم څوک ډېر زړه نه ښه کوي، خو بیا هم خلک ډېر راځي. تازه یو پانګوال خان محمد په دغه ولسوالۍ کې سیلانیانو او د سیمې اوسیدونکو د خدمت په موخه هټیو، هوټلونو او تفریحي ځایونو د جوړولو چارې پیل کړي. موږ دا پلان په دې خاطر چې دلته امن دی، امنیت دی، په دغې خاطر باندې څلېرې ساعته د موږ دا هوټل دلته خلاص دی او په همدغې خاطر هم سرګزاري وکړه چې دا وطن جوړ دی، د دې ساعت کې امن او امنیت دی، په دې خاطر هم دا کار وکړي. کوم خلک چې لرې ولایتونو نه راځي دلته د شپې د خوا نه هم اسانتیا ورته شته دی او د ورځې د خوا نه هم اسانتیا ورته شته دی، یو رقم مشکلات هم نشته دی. د پچراګام ولسوال مولوي عزیز الرحمن سرحد پانګوالو ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په چراګام کې امن دی او دوی کولی شي د تفریح ترڅنګ پانګونه هم وکړي. دی وایي د سړک خامه برخه رغولې په لومړیتوبونو کې دي. چې بېدیاني سیلانیان راځي دا خو د افتخار ورځ ده، خوشحالي ده د پچراګام دپاره، د ټول ملت دپاره. بل دا ډېر تاریخي ځمکه توره بوړه تاریخ لري، میله و تاریخ لري، پچراګام تاریخ لري. نو دغه کوم خلک چې راروان یو خو د دوی نه هم مننه کوو او آینده هم خلکو ته وایو اطمینان ورکوو چې راځئ انشاءالله دا د امن ساحه ده. سړک انشاءالله امارت په نظر کې لري چې دا سړک هم پوخ کا او د درو ته هم ډېر نغد پروګرام روان دی انشاءالله. د غرونو په لوړو څوکو د دې ولسوالۍ تاریخي سیمه میلوه کې هم د یو پارک جوړولو کارونه روان دي چې د سیلانیانو لپاره به پراخ سهولتونه ولري.